د آخري سفر دوهمه فته. ورونو په تیره اوله فته کې موږ د زکندن یا د روح د قبضېدلو حالات بیانول او ومویل د انسان روح څنګه قبض کیږي یا څنګه اخیستل کیږي. ورونو د انسان د زکندن یا د روح د قبضولو حالات او هغه حالات چې د روح تر قبضولو وروسته پیښیږي په ډیرو احادیثو کې بیان شوي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ د روح د قبضولو په حالاتو خبروي. همدارنګه هغه حالات راته بیانوي چې روح تر قبضېدلو وروسته آسمان ته پورته کیږي او بیا تر هغه وروسته په قبر کې څه ورسره کیږي. په دغه باره کې ډېر او قسم قسم احادیث په مختلفو کتابو کې رانقل شوي دي، خو امام ناصر الدین الالبانی رحمه الله هغه احادیث له مختلفو مصادرو څخه سره یو ځای کړي او ترتیب کړي دي. له هغو احادیثو څخه یې ضعیفه روایتونه ایسته کړي او صحیح روایتونه په اسانه طریقه سره په خپل هغه کتاب کې چې د صحیح جامع الصغیر په نامه سره یادیږي، همدارنګه په هغه کتاب کې چې د الجنایز په نامه سره یادیږي روایت کړي دي. اوس به هغه اوږد حدیث شریف چې برا ابن عازب رضی الله تعالی عنہ روایت کړی دی په ټوک ټوک او په درو حصو کې درته رانقل شي او د حدیث شریف هر حسابه پر هغه ځای درته بیان شي چې زموږ د بحث سره تعلق لري. د حدیث شریف شروع به په هغه اول جز چې په زکندن پورې تعلق لري وشي. برا ابن عازب رضی الله تعالی عنہ وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په تحقیق یو مؤمن مسلمان بنده چې له دنیا څخه د تللو او جلا کېدلو په حالت کې وي او مخ پر آخرت ورهي وي، د دنیا عمر یې پای ته ورسېدی او پر آخرت ورهي دی چې دا د زکندن وخت دی. له آسمان نه داسې ملکې ورته راکښته سي چې سپین او نوراني مخانې وي، مخانې لکه لمر داسې روښانه وي او له دغو ملایکو سره د جنت د کفنو څخه یو کفن ورسره وي، همدارنګه د جنت د عطرو څخه عطر ورسره وي، تر څو چې دغه انسان چې د زکندن په حالت کې دی د سترګو د لیدنې پر اندازه ورته کښیني. یعنی دغه ملایکې دونه ډېرې وي چې تر کومه ځایه د دغه انسان سترګې لیدنه کوي دغه ملایکې ورته ناستې وي او بیا ملک الموت علیه السلام راسي د دغه مؤمن انسان به سر ته کښیني او ورته وایي ایتها النفس الطیبه اخرجی الى مغفرة من الله ورضوان. یعنی ایشه پاک او طیب روحه د الله جل جلاله له طرفه بخښنې او مغفرت ته راووځه او د هغه جل جلاله رضوان باغچو او جنتو ته راووځه. د مسلمان روح ته په دغسې خوږه لهجه سره د راوتلو امر کیږي. پر مؤمن مسلمان د مرګ او زکندن حالت تر هغه ډیر اسانه دی چې خلک یې فکر کوي. هو د ظالم او کافر مرګ ډیر سخت، مشکل او شدید وي، مګر د مسلمان روح په اسانۍ سره وځي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم پسې فرمایي چې دغه مسلمان روح له بدنه د بهیدلو پر قسم راوځي او په داسې بهیدلو سره بهیږي لکه د اوبو څاڅکی چې د ژید د خولې څخه رابهیږي. ژی لکه غړکه د اوبو د ساتلو دپاره د پسه له پوسته څخه جوړیږي. دا د مسلمان د مرګ او زکندن حالت وو. هو د روح په وتلو کې زحمت او تکلیف شته، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې موږ ته په بسیطه او آسانه طریقه سره بیانوي. مگر کافر او د هغه د زکندن حال هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته بیان کړی دی چې د هغه روح په بله او مخالفه طریقه سره وځي او فرمایي مگر کافر بنده
په یو روایت کې فاجر ګناهکار بنده راغلی دی. یعنی د کافر یا فاجر بنده هغه چې د آخرت څخه علاقه پریوي او روح یې په دنیا پورې تړلی وي، هغه څوک چې نه غواړي چې آخرت ته ولاړ شي، هغه ته د زکندن په وخت کې له آسمانه قهرمنې او زیږې ملائکې چې تور مخانې وي راکښته شي او له دوی سره داسې زیږه ټوکران چې له اور څخه جوړ شوي وي ورسره وي، او دغه کافر یا فاجر ته د ده د سترګو د لیدنې پر اندازه کښېني. یعنی دونه ډېرې وي چې تر کومه ځایه د دغه انسان سترګې لیدنه کوي دغه ملائکې ورته ناستې وي. او بیا ملک الموت علیه السلام راسي د دغه کافر یا فاجر وسر ته کښېني او ورته وایي: ایتها النفس الخبیثة اخرجی الى سخط الله وغضبه. یعنی ای خبیث روحه د الله جل جلاله و قهر او غضب ته راووځه. د دغې خبرې په اورېدلو سره روح د بدن په اعضاو کې د تیښتې پر قسم سره وپاشل سي او ملک الموت یې په داسې ډول سره راکش کړي لکه هغه ډېر زوزان لرونکی لرګی چې په لندو وړیو کې راکشوي. د ژرګې د زوزانو یو شاخ چې په لندو وړیو کې راکشوي، هغه وړی په هر زوز پورې جلا جلا مشتي وي. همدارنګه د دغه روح د راکشولو سره د انسان رګونه، اعصاب او پلې ټوک ټوک کیږي او بیا دغه ملائکې د دغه کافر روح واخلي په هغه زیږه ټوکره کې چې له دوزخه یې ورسره راوړی دي وپیچي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې د کافرانو او فاجرانو له مرګ څخه وساتي. د زکندن په وخت کې د کافر دغه حال وي. هو شایي هلته د ده پر شاوخوا نور خلق لکه د ده کورنۍ او اقربا هم ناست وي، خو هغه دغه حال نه ویني. الله جل جلاله د دغه حال په باره کې فرمایي: فلولا اذا بلغت الحلقوم، چې دا د سورة الواقعه 3 نمبر آیات دی. یعنی کله چې د انسان روح ستوني ته راورسیږي، وانتم حینئذ تنظرون، او تاسې په دغه وخت کې حاضر یاست او ورته ګورئ. ونحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، او موږ وهغه ته په علم او قدرت تر تاسې ډېر نږدې یو، مګر تاسې نه وینئ او نه پوهېږئ. نو انسان ته چې کوم حالات د مرګ او زکندن په وخت کې پیښیږي، موږ نه هغه حالات وینو او نه یې حسولی شو. که چیرې موږ دغه حالات لیدلی یا مو د هغو ادراک او احساس کولی سوای، بیا به له خواشینیه په خپل ژوند نه پوهېدلی او نه به مو په ژوند کې خوشحالي کړې وای. همدارنګه مسلمان ته د مرګ په وخت کې په جنت او خوشحالیو سره زیری ورکول کیږي. علماء کرام وایي دغه وروستنی آیات په دغه باره کې نازل شوی دی چې ملائکې د مرګ په وخت کې مؤمن مسلمان ته زیری ورکوي. الله جل جلاله د سورة حامیم السجده په 10 نمبر آیات کې فرمایي: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. یعنی بشک هغه کسان چې د زړه له اخلاص یې ویلي وي چې الله جل جلاله زموږ رب دی، او بیا پر دغه توحید او د دین پر نورو اعمالو ټینګ ولاړ وي، پر دوی به ملائکې نازلیږي. د زکندن پر وخت به ملائکې ورته راځي او ورته وایي به: مه بیریږئ او مه خواشیني کیږئ او خوشحاله اوسئ په هغه جنت چې تاسو ته د انبیا علیهم السلام پر ژبه وعده درکول شوې ده. او ورته وایي به: نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. یعنی نور به هم ملائکې ورته وایي: موږ د دنیا په ژوند کې ستاسې دوستان یو په ساتنه او نصرت سره، او په آخرت کې ستاسې دوستان یو چې د قبر تنهایی او وحشت به درڅخه لرې کړو.
او تر جنت پورې به مو ورسو او په دغه جنت کې ستاسو دپاره هغه نعمتونه شته چې ستاسو زړونه او نفسونه یې غواړي او په دغه جنت کې هغه شیان شته چې تاسو یې غواړئ. نزلا من غفور رحیم، یعنی دا میلمستیا ده له طرفه د الله چې بخښونکی او رحم کوونکی دی. نو کله چې مسلمان ته مرګ راسي په دغه وخت کې ملایکې ورته راسي او داسې د خوشحالۍ زیرې پر کوي چې مؤمن مسلمان له دغه سفره ونه بیریږي او دغه د مرګ او قبر د کوچنۍ بیرې څخه په امان سي او ان شاء الله تعالی د قیامت په ورځ به له هغې لویې بیرې څخه هم په امان وي. مګر د کافر انسان به د مرګ په وخت کې د ملایکو سره څه حال وي؟ الله جل جلاله د کافرانو حال په هغه آیات شریف کې چې د بدر د وژل سوو کفارو په باره کې نازل سوی دي بیانوي. خو علماء کرام او مفسرین وایي چې دغه حال یوازې د هغو کسانو نه دی چې په بدر کې وژل سوي دي بلکې د مرګ په وخت کې د ټولو کفارو دغه حال دی. الله جل جلاله د سورة الانفال په 50 نمبر آیات کې فرمایي ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يعني او كوویني اي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هغه وقت چې د کفار روح ملائکه قبضوي د دوی مخان او شاوي به وهي او ورتوای به د سوځونکي اور عذاب وسکي د اور د سوځلو خوند وګوري. یعنی ملائکه ورتوای چې اوس خو دغه وهل او ټکول درواخلي او د جهنم د عذاب خوند به په ورسته کې وګوري. ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بالظلام للعبيد. دغه عذاب د هغه بد عمل په سبب درکول کیږي چې ستاسو لاسو د مخه لا لېږلي دي او بېشکه الله جل جلاله پر خپلو بندګانو هیڅ ظلم کوونکی نه دی چې ګناه یې نه وي کړی او عذاب دې ورکړي. د روح د وتلو په وخت کې د جسم یا د بدن دردونه ورونو که څه هم په هغه د مخنی حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته د مسلمان د روح وتل په اسانه طریقه سره بیان کړی دي خو بیا هم د جسم او بدن په لحاظ د روح وتل سخت او مشکل کار دی. د روح په وتلو کې ډېر شدید دردونه شته. د مثال پر ډول که څوک تاسې پر یوه عضوه یا د بدن پر یوه ځای ووهي هغه ځای ډېر خوږېږي. ولې خوږېږي؟ ځکه په دغه وهل سوي ځای کې ژوند شته او هلته داسې اعصاب شته چې درد حسوي. مګر که اعصاب مړه شوه بیا درد نشته. مثلا که یو څوک پر شل سوي لاس ووهي هغه څوک د دغه وهلو درد نه حسوي او نه په پوهېږي ځکه په هغه ځای کې ژوند نشته. نو درد له کومه پیدا کیږي؟ درد د ژوند او اعصابو د وجود په سبب پیدا کیږي. اوس نو که وهل یا درد د انسان د بدن پر یوه حصه وي هغه انسان ډېر په زحمت او تکلیف وي او که دغه وهل یا درد د انسان د بدن پر ټولو حصو وي د هغو به څه حال وي؟ او دغه چې د بدن پر هره حصه جلا جلا درد وي و دغه ته سکرات الموت ویل کیږي. د زکندن په وخت کې د انسان د بدن هر جز او هر حصه جلا جلا درد نیولی وي او دغه حالت ذکر په قرآن مجید کې سوی وي. الله جل جلاله د سورة قاف په 19 نمبر آیات کې فرمایي وجاءت سکرة الموت بالحق. یعنی راغلی سختی او بهوشی د مرګ په حق او رښتیا سره. په دغه وخت کې له یوه طرفه د انسان دوسیه او دفتر تیار سوي او پای ته رسېدلي وي او له بله طرفه د زکندن په زحمتو او تکالیفو کې غوټه وي. مال او اولاد کورنۍ او دوستان ټول ځینې پاتېږي او دی د قبر د بندیخانې پر طرف وررهي وي. دلته نو هغه خبرې او هغه حالات چې الله جل جلاله او د هغه انبیا علیهم السلام یې خبر ورکړي وو ټول رښتیا ورته ښکاره شي. خپله نیکبختي یا بدبختي په خپلو سترګو وویني. په دغه وخت کې منکر انسان ته وویل شي
ذلك ما كنت منه تحید. دا هغه مرګ دی چې ته به له هغه څخه ګوښه کېدې او نه دې قبلاوه. انسان ډېر کوشش کوي چې د مرګ او د هغه د بدخوندیو او وحشت څخه په هره وسیله او واسطه سره چې وي ځان وساتي. دې خوا او ها خوا ته لاس او پښې غورځوي. ډاکټران او طبیبان پر ځان ستړي کړي. زیارتونه او تعویذونه ټول وننګوي. خو هغه لیکل سوی مرګ یوه لحظه هم نه وروسته کېږي. هېڅ حیله او تدبیر د مرګ مخه نه نیولی سي او نه یې ځنډولی سي. سکرة الموت داسې یو حالت دی چې انسان د ډیرو دردو په سبب داسې وي لکه نشه. سکر د عربي یو لفظ دی چې داسې حالت ته ویل کېږي چې انسان له خپل عقل څخه جلا وي. دغه حالت انسان ته کله کله د ډیرې بیرې په سبب پیښیږي، لکه په هغه آیات شریف کې چې الله جل جلاله د قیامت د ورځې د بیرې حال بیانوي او فرمایي: وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید، چې دا د سورة الحج 2 نمبر آیات دی. یعنی د قیامت په ورځ به خلک بېهوشه ویني. حال دا چې دوی په حقیقت کې بېهوشه نه دي، بلکې د الله جل جلاله عذاب ډېر سخت او شدید دی. نو بېهوشي کله کله د نشې او مستۍ څخه پیښیږي، کله کله له خوشحالۍ څخه پیښیږي او کله کله له دردو څخه پیښیږي. خو د مرګ په وخت کې انسان د دردو په سبب بېهوشه وي او دغه بېهوشۍ ته سکرات الموت ویل کېږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت او د زکندن د شدیدو دردو په باره کې بیانوي وایي: حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها به ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د وفات په ناروغي کې یو لوښی پروت و او په هغه کې اوبه وې. نو به یې لاسونه په دغو اوبو سره لندول او بیا به یې پر خپل مبارک مخ تېرول او ویل به یې: لا اله الا الله ان للموت سکرات. همدارنګه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري. یعنی ما هیڅ داسې څوک نه دی لیدلی چې پر هغه دې د زکندن درد د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر درد شدید او سخت وي. که یو چاته د زکندن له دردو څخه یا د سکرات الموت څخه نجات یا خلاصوالی حاصلېدلی، هغه څوک به سید الخلق الاجمعین، سردار کونین، سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم وایي. همدارنګه د هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې پس د انبیاء علیهم السلام څخه اشرف المخلوقات دی، د وفات په ناروغي کې د ده رضی الله تعالی عنہ لور حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ورغله او ویلې ده چې پر پلار یې د مرګ دروندوالی راغلی او د زکندن له دردو څخه په عذاب سو. نو دا د خپل پلار د مرګ او زحمت په سبب غمجنه سو او دغه شعر یې ووایه: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. یعنی قسم دی کله چې د زکندن سګلی راسي او سینه د ساکشلو د پاره تنګ سي، په دغه وخت کې مال درلودل او بډایي چاته فایده نه رسوي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې د خپل لور حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها شعر واورېد، مخ یې لس کړی او ویل داسې نه ده، بلکې ووایه: وجاءت سکرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. ورونو، الله جل جلاله د کفارو د مرګ او د هغو د روح د وتلو حال راته بیانوي. د کفارو د زکندن د وخت دردونه یا سکرات الموت بیانوي او د سورة الانعام په 93 نمبر آیات کې فرمایي: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم
اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يعني او اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم کته ظالمان کافران په هغه وخت کې وویني چې د مرګ په سختیو کې وي او ملائکه د روح د قبضولو دپاره په وهلو سره خپل لاسونه ور وغځوي او دغه کفارو ته وایي خپل ارواحونه مو راوباسي چې موږ یې قبض کړو. نو د ظالم کفارو ارواحونه په وهلو سره راایستل کیږي او ورته وایي نن ورځ تاسو ته په سپکونکي عذاب سره جزا درکول کیږي. هم به عذاب وي هم به ذلت او رسوایي وي. دا په سبب د هغه چې تاسو به پر الله جل جلاله نه حق خبرې کولې او تاسو واس چې د الله جل جلاله له آیاتو څخه مو په نه منلو سره تکبر کاوه. دا د کفارو هغه بد او خبیث مرګ دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ څخه روایتوي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وفات او رحلت حال بیانېږي او وایي کله چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مریضي او ناروغي درنه شوه دردو او زحمتو به پټ کړي پر ټول بدن به دردونه راغله. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها به ویل وکرب اباه ای زما د پلار شدید غم. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل پس له نن ورځې ستا پر پلار غم او تکلیف نشته. کله چې بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له دې دنیا څخه رحلت وکړي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها بیا ویل یا ابتاه اجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. او کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شخ کړل شو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها و انس رضی الله تعالی عنه ته وویل یا انس ستاسې زړه څنګه دا قبلول چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاورې واچوي. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سید الخلق الاولین والآخرین هم له دغې فاني دنیا څخه رحلت کوي د مرګ دردونه او سختۍ پر تېرېږي او بیا خاورې پر اچول کېږي او موږ ښه پوهېږو چې په ټول بشر کې داسې څوک نشته چې د الله جل جلاله په حضور کې تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معزز او مکرم وي. نو ای غافل او بے خبره انسانه ښه متوجه سه چې زما او ستا هم پای او آخر دغه مرګ او تر خاورو لاندې ښخېدل یا په بل عبارت د قبر په بندیخانه کې بندي کېدل دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا تاسو انسان نه وینئ یا نور ته ګورئ کله چې مړ سي سترګې خلاصې پاتې سي او لوړ ګوري. اصحاب کرام وویل هو همداسې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا په دې سبب چې د ده سترګې د ده په روح پسې ګوري. همدارنګه د ام سلمه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی چې وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ابي سلمه رضی الله تعالی عنه ته راغلی او د هغه سترګې خلاصې پاتې وې. هغه وفات شوی و او سترګې خلاصې پاتې وې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې سترګې ورپټې کړې او ویې فرمایل روح چې قبض شي سترګې په هغه پسې ګوري. د ابي سلمه رضی الله تعالی عنه کورنۍ په لوړ آواز په ژړا شروع وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په دغه وخت کې خپل دانو ته دعا مکوئ مگر د خیر دعا کوئ ځکه ستاسو پر دعا ملائکه آمین وایي. یعنی هر څه چې تاسو وایاست ملائکه پر هغه آمین وایي. نو دغه حدیث شریف په لارښوونه سره کوم څوک چې مړي ته حاضرېږي یا حاضر وي باید په خپلو خبرو کې احتیاط وکړي چې د خولې څخه یې ناوړه شی ونه وځي
ځکه هلته ملائکې ولاړې وي او آمین وایي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل الهي ابو سلمه ته بخښنه وکړي او د درجه په مهدیینو کې لوړه کې او تر ده وروسته په پاته خلقو کې د خلیفه پیدا کې موږ او دلره بخښنه وکړي یا رب العالمین. او دلره د قبر پراخه کړي او دلره په دغه قبر کې روشنايي جوړه کړي. رواه مسلم. دا هغه مأثوره دعا ده چې امام مسلم را نقل کړې ده. او کم څوک چې مړي ته حاضرېږي باید مړي او د هغه کورنۍ ته دغه په مثل سره دعا وکړي. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه چې جلیل القدر صحابي دی همیشه به ویل چې د یو پوه هوښیار او دانا سړي د مرګ وخت وای او په دغه وخت کې د مرګ حال راته بیان کړی وای چې په دغه وخت کې شعور او احساس څه او څرنګه وي. کله چې په خپله د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د مرګ وخت راغلی د ده زوی عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه چې د امت مسلمه او اصحاب کرامو له لویو علماو څخه دی ورته ناست او خپل پلار ته د هغه د مرګ په وخت کې وویل پلار تا به همیشه ویل چې کشکې د یوه داسې پوه هوښیار او عاقل سړي سره مخامخ سوی وای چې د هغه د مرګ وخت وای او د مرګ حالات یې راته بیانولی چې په دغه وخت کې څه ورته پېښېږي. اوس ته هغه پوه او هوښیار سړی او د مرګ پر حال یې نو ته د مرګ حال او کیفیت راته بیان کړه چې څه درته پېښېږي او څه احساسوې. سبحان الله، عجب حالت دی. یو صحابي د بل داسې صحابي څخه چې د مرګ پر حال دی د مرګ د کیفیت پوښتنه کوي او پس د قرآن او احادیثو څخه د مرګ تعریف بل چا تر دغه ښه نه دی کړی. نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وویل یا بنی ای زویه والله لکه پر اور چې ناست یم او لکه د ستنې تر سپم چې سا کاږم یعنی سا مې بنده کېږي او لکه د زوزانو شاخ چې مې د پښو څخه د سر تر کوپړۍ پورې راپکښې کشول کېږي. یعنی د بدن په ټولو حصو او اجزاو کې مې درد دی. ورونو یو د هغو شیانو څخه چې دغه د مرګ دردونه پر انسان سپکوي هغه د الله جل جلاله رحمت دی او الله جل جلاله دغه وعده چې په دغه دردو به نه پوهیږي او نه به یې حسوي خاص د شهیدانو سره کړې ده. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل شهید د قتل او وژنې هیڅ درد نه حسوي مګر دونه درد حسوي لکه ستاسې څخه چې یو نفر د نوکارې درد حسوي. د مرګ په وخت کې د کافرانو ارمان. ورونو د مرګ په وخت کې د دردو او تکالیفو سره سره د کافر او فاجر انسان د پاره یو بل ارمان هم شته. هغه دا کله چې کافر انسان ته مرګ حاضر سي د مخه تر دې چې روح یې ووځي دا یې غوښتنه او آرزو وي چې نور هم په دنیا کې ژوندی پاتې سي. الله جل جلاله د کافرانو او فاجرانو دغه حال بیانوي او د سورة المؤمنون په 99 او 90 نمبر آیات کې فرمایي حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. یعنی تر هغو پورې چې یوه ته د دوی مرګ راسي بیا نو وایي ای زما ربه ما بیرته دنیا ته وګرځول ښایي په هغو شیانو کې چې ما پرې ایښي دي ښه عمل وکړم. د الله جل جلاله له طرفه ورته وویل سي داسې نه ده چې ته دې بیرته دنیا ته ولاړ سي. بېشکه دغه د بیرته تګ خبره بېکاره خبره ده
چې دی د هغې ویونکی دی او د دوی په مخ کې تر هغې ورځې چې بیا ژوندي راپاڅول کېږي برزخ دی. یعنی هیڅکله بیا دنیا ته نشي تلای، د دنیا ژوند یې پای ته ورسېدی او له اوسه څخه یې بیا د قیامت تر ورځې د برزخ حالت او کیفیت شروع کېږي. مګر هو د هر چا دپاره د مرګ تر حاضرېدلو د مخه توبه شته او توبه یې قبلیږي. الله جل جلاله د توبې په باره کې د سورة النساء په 19 نمبر آیات کې فرمایي: انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يعني بشكل پر الله جل جلاله د توبې قبلول دي، توبه قبلوي د هغو کسانو دپاره چې په ناپوهۍ کې یو بیکاره یا بد کار ځینې وسي او بیا پر هغه ګناه ژر او تر مرګ د مخه توبه وباسي. نو پر دغو کسانو به الله جل جلاله پر رحمت سره رجوع وکړي، توبه به یې قبوله کړي. او الله جل جلاله په پټو او ښکاره کارو عالم دی او الله جل جلاله په خپلو کارو کې حکیم دی. نو کله چې د انسان څخه ګناه وسي او تر ګناه کولو وروسته ژر او سمدلاسه پر هغه کار پښیمانه سي او له هغه کاره توبه وباسي، الله جل جلاله هغه انسان بخښي. موږ ټول خطاوزو، زموږ ټولو څخه ګناه کیږي او پیښیږي، مګر د صادق مسلمان او غیر صادق مسلمان فرق دا دی. که د صادق څخه ګناه پیښه سي، یو خو له هغې ګناه څخه توبه وکاږي او بل تر ګناه کولو وروسته ښه عمل وکړي. الله جل جلاله د سورة هود په 114 نمبر آیات کې فرمایي: ان الحسنات یذهبن السیئات. یعنی بېشکه چې نیکۍ، 5 وخت لمونځ او نور ښه عملونه بدۍ او ګناهونه لرې کوي. مګر کافر او فاجر یوازې دا نه چې تر ګناه کولو وروسته پښیمانه نه وي، بلکې نور هم په ګناهو کې پسې او غرق وي. الله جل جلاله د سورة النساء په 18 نمبر آیات کې فرمایي: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يعني د توبې د قبلولو وعده د هغو کسانو د پاره نشته چې دوی ګناهونه کوي تر څو چې یوه ته د دوی مرګ حاضر سي، بیا نو وایي اوس زما توبه ده. او نشته توبه د هغو کسانو د پاره چې دوی مړه سي او دوی کافران وي. دغو کسانو لره موږ دردناک عذاب تیار کړی دی. نو توبه هغه چا لره نشته چې پرله پسې ګناهونه کوي، له یوې ګناه څخه نه وي خلاصوي، په بله کې مشتي وي، او کله چې مرګ ورته راسي نو وایي اوس زما توبه ده. او هغه کسان چې پر کفر مړه کېږي هغو لره هم توبه نشته. الله جل جلاله فرمایي چې موږ دغو کسانو لره دغه چې پر کفر مړه سي دردناک عذاب برابر کړی او تهیه کړی دی. مقصد دا چې د مرګ په وخت کې توبه نه قبلیږي او د مرګ وخت معلوم نه دی چې کله مرو، اوس مرو او که څه وخت وروسته. نو ژر تر ژره توبه کول او له بدیو او ګناهو څخه جلا کېدل د مسلمان خوشبختي او کامیابي ده. کله چې د مؤمن مسلمان روح د ده له بدنه وځي، دی او د ده روح ډېر خوشحاله وي، ځکه د ده د روح تر وتلو وروسته د الله جل جلاله لقاء او د هغه عز وجل سره ملاقات کېدل دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: کچا د الله جل جلاله لقاء او ملاقات خوش درلودل، الله جل جلاله به هم د ملاقات خوش ولر. او کچا لره د الله جل جلاله ملاقات ناخوشه و، الله جل جلاله به هم د لقاء ناخوشه ولري.
دغه حدیث شریف په اوریدلو سره حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها یا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځینو ازواجو وویل یا رسول الله زموږ مرګ نه دی خوښ، یعنی دا چې د چا مرګ نه وي خوښ نو یا مقصد داسو چې د الله جل جلاله لقایه نه ده خوښه، او دا طبیعي کار دی چې هیڅ انسان نه غواړي چې مړ شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایي داسې نه ده، مومن مسلمان لره چې مرګ حاضر سي نو د الله جل جلاله له طرفه په جنتو او عزت سره زیری ورکول سي، نو د ده هیڅ شی داسې نه وي خوښ لکه دغه راتلونکی حال یعنی مرګ، او دی غواړي چې ډېر ژر یې روح ووځي، ځکه دته د الله جل جلاله په جنتو او نعمتو زیری ورکړل سو، نو دی د الله جل جلاله لقا خوښه کړي او الله جل جلاله هم د ده لقا خوښه لري. مګر کافر کله چې د مرګ وخت راسي د الله جل جلاله په عذابو سره زیری ورکول سي نو هیڅ شی دونه ناخوښه نه وي لکه هغه د ده راتلونکی حال یعنی مرګ، نو دغه انسان د الله جل جلاله لقا ناخوښه وي او الله جل جلاله هم د ده لقا او ملاقات خوښ نه لري یا یې نه وي خوښ. بیا هم په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایي کله چې جنازه کښېښول سي حاضر سي او خلک یې پر اوږو واخلي، که چیرې د دغه مړي عمل ښه او صالح و نو وایي ور د مخه مې کوي ژر سي ورمې او که چیرې دغه مړي بد عمله و نو خپلو اقرباو ته وایي دغې جنازې لره دې ویل او هلاک وي چیرې یې بیایي. د دغې جنازې مړه سوي انسان آواز هر شی اوري بې له انسان، او که چیرې انسان دغه آواز اورېدلی یا اورېدلی یې وای بېهوشه سوی به وای. بخاري. موږ ولې مرګ نه خوښوو؟ دغې قصې ته متوجه سه. سلیمان ابن عبدالملک ابن مروان رحمه الله چې د وخت امیر المؤمنین و، کله چې حج ادا کوي او بیا مدینې منورې ته ولاړی نو یې پوښتنه وکړه چې آیا دلته داسې یو هوښیار عالم سړی شته چې د ډیرو اصحاب کرامو سره یې لیدلي او ملاقات یې ورسره کړی وي یعنی تابعي وي؟ خلقو ویل هو. داسې څوک چې ته یې غواړې ابو حازم رحمه الله دی، نو یا هغه ته نفر ورولېږي. کله چې ابو حازم رحمه الله راغلی د خبرو په جمله کې امیر المؤمنین سلیمان ورته وویل یا ابا حازم موږ ولې مرګ نه خوښوو او ښه مو نه ځینې راځي؟ ابو حازم رحمه الله وویل تاسې دنیا آباده کړې ده او آخرت مو خراب کړی دی، نو د آبادی څخه و خرابۍ ته وتل نه خوښوئ. سلیمان وویل حق او رښتیا دې وویل. بیا سلیمان وویل کشکې زه پوه سم چې الله جل جلاله به څه راسره وکړي. ابو حازم رحمه الله وویل خپل عمل دې پر کتاب الله عرض کړه، یعنی خپل عمل په کتاب الله کې وګوره. سلیمان وویل د خپل عمل نتیجه په کتاب الله کې چیرې پیدا کولای سم؟ ابو حازم رحمه الله وویل د الله جل جلاله په دغه قول کې چې فرمایي ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، چې دا د سورة الانفطار 13 او 14 نمبر آیاتونه دي. یعنی بېشکه نیکان د ښه عمل خاوندان د جنت په لویو نعمتو کې دي او بېشکه د بد عمل خاوندان د دوژخ په اور کې دي. اوس نو ته خپل ځان او خپل عمل د دغه آیات سره وګوره چې ته د هغو نیکانو څخه یې چې دا یې جنت او د جنت نعمتونه دي، او که د هغو فاجرانو او بدانو څخه یې چې دا یې اور او دوژخ دي. سلیمان وویل د الله جل جلاله رحمت چیرې دی؟ یعنی کله چې د بدانو ځای اور او دوژخ دی نو هغه د الله جل جلاله رحمت څه سو؟ ابو حازم رحمه الله وویل
ان رحمت الله قریب من المحسنین، چې دا د سورة الاعراف 55 نمبر آیات. یعنی بشک د الله جل جلاله رحمت او مهرباني نیکی کوونکو ته ډیره نږدې ده. زه فکر کوم چې دغه آیات شریف هغو کسانو هیر کړي دي چې خپل عمل ته توجه نه لري او تکیه د الله جل جلاله پر مهرباني کړې ده. دوی تل او همیشه وایي الله جل جلاله مهربان رحمان او رحیم دی. دغه کسان باید دا هم په یاد ولري چې د الله جل جلاله په مهرباني کې هیڅ شک نشته، خو ستا څخه هم دا غوښتل کیږي چې ځان د محسنینو او نیکوکارانو ډلې ته ور داخل کړې، ځکه الله جل جلاله فرمایي د الله رحمت او مهرباني نیکی کوونکو ته نږدې ده. خیر، قصې ته راسه. امیر المؤمنین سلیمان وویل کشکې زه پوه سم چې د قیامت په ورځ به مو د الله جل جلاله حضور ته ورتګ یا پیښېدل څنګه وي؟ ابو حازم رحمه الله وویل ښه او نیک عمل انسان داسې وي لکه هغه مسافر چې خپل کور ته ورځي، دی او د اهل څومره خوشحاله وي، مګر ګناهکار انسان لکه هغه تښتېدلی مریی چې پر خپل مالک ورځي. سلیمان ابن عبدالملک دونه ډېر او شدید وژړل چې آواز یې په ژړا سره لوړ شو او بیا یې وویل وصیت او نصیحت راته وکړه. ابو حازم وویل احتیاط کوه چې الله جل جلاله دې په داسې ځای او داسې کار کې ونه ویني چې د هغه ځای او هغه کار څخه یې منع کړی یې. سینما، دانسخانو، شرابخانو او د زنا کولو ځایو ته مور ده. د منع سوو کارو څخه ظلم، غلا، درواغ او رشوت څخه لرې اوسه او احتیاط کوه چې له هغه کاره او هغه ځای څخه غائب او غیر حاضر نه شې چې په هغه ځای او هغه کار سره امر کړی یې. داسې مه کېږه چې وخت د لمانځه سي او ته په مسجد کې نه یې حاضر. د روح سفر. ورونو، کله چې روح له بدنه ووځي نو یې آسمان ته سفر شروع شي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کله چې د مسلمان روح ووځي اصلا روح ملک الموت قبضوي او بیا یې نورې دوې ملکې ځینې تسلیموي او اسمان ته پورته کوي. نو کله چې د مؤمن روح ووځي دوې ملکې یې د ملک الموت څخه واخلي او لوړ یې د اسمان و طرف ته پورته کړي. د دغه روح لکه د مشکو ډېر ښه بوی ولاړېږي. هلته د اسمان ملایکې وایي ښه روح دی او ښه بوی لري چې د مځکې له طرفه راغلی. رحمت د الله دې پر تا او پر هغه جسد وي چې په تا آباد او ژوندی وي. نو دغه روح د الله جل جلاله حضور ته یوسي. هلته وویل سي چې تر آخري اجل پورې یې یوسي. مګر د کافر روح چې ووځي نجس او ډېر بدبویه وي دغه روح هم آسمان ته پورته کیږي. خو هلته اهل سماع وایي یو خبیث روح د مځکې له طرفه راغلی او هلته وویل سي چې تر آخري اجل پورې یې یوسي. رواه مسلم. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې برا ابن عازب رضی الله تعالی عنہ روایت کړی دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه په تفصیل سره هغه حالات بیان شوي دي چې روح ته پس له هغه چې له جسده ووځي پیښیږي. او دغه حدیث شریف اوله حصه هغه وخت بیان کړل شوه چې د روح د وتلو حالات مو بیانول، او د حدیث شریف دوهمه حصه چې زموږ د اوسنی بحث سره تعلق لري په داسې ډول سره ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کله چې د مسلمان روح ووځي ټول هغه ملائکې چې د آسمان او مځکې په منځ کې دي دعا ورته کوي، او د آسمان ټول ملائکې دعا ورته کوي. د آسمان دروازې ورته خلاص شي، د آسمان د هرې دروازې ملائکې دعا ورته کوي.
کله چې د مؤمن روح ملک الموت قبض کړي هغه نورې ملائکې چې ورسره دي دغه روح د ملک الموت په لاس کې د سترګو د رپولو پر اندازه نه پرېږدي. دغه مؤمن روح سمدستي ځینې واخلي، هغه د جنت په کفن کې وپیچي او هغه خوشبويي چې له جنته یې راوړې وه په پوري کې چې همدغه د الله جل جلاله د هغه قول معنا او مقصد دی چې فرمایي لطفا فته واړه